موږ د ایران او افغانستان په صفري نقطه کې یو او ډلې افغان مهاجر را روان دي. له بده مرغه چې دوی هلته هم ډېر بد حالت درلوده او په لاره باندې ډېر زیات په عذاب شوي دي او دلته څه نه څه امکانات د دوی لپاره شته. دا چې دوی مشکلات او ستونزې څنګه دي ډېرې زیاتې خبرې شته. په هر صورت خو انشاءالله زموږ د دوی لپاره د 2.5 میلیونه افغانیو نغدي توزیع، د دوی لپاره د غذایي موادو توزیع او ورسره د دوی د انتقال په پروسه کې به موږ مرسته کوو. خو دا د دوی لپاره کافي نه ده، ځکه ورځ په ورځ نور خلک راځي او دغه لړۍ جریان لري. نو ستاسو مرستې کولی شي دغو هیوادوالو دغه د زړونو دردونو ته دوا سي او دوی ته خوشحالي نصیب سي، دوی خپلو کورونو ته ولېږدول سي او د دوی دغه ابتدایي او اضطراري مشکلات حل کړی سي. ډېره مننه. تاسو ته لینک پر سکرین باندې ښکاري او دې تر څنګ وټساپ شمېره ښکاري، همدا اوس قمر ته مسیج وکړئ او یا هم په لینک کې ځان ثبت کړئ، مرسته وکړئ او د خپلو هیوادوالو سره په دې درد کې او په دې سخت حالت کې یو ځای شئ. جزاک الله خیر. السلام علیکم ورحمة الله.